الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. د اسلامي امارت مسؤلینو په تالار کې ناستو ښاغلو مېلمنو او د رسنیو استازو او ټولو مجاهدینو کشرانو مشرانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن موږ او تاسې د مهاجرینو د نړیوالې ورځې په مناسبت دلته سره راټول سوي یو چې موږ ته دا فرصت راکوي چې د مهاجرت د نړیوال بحران او هغو ننګونو په اړه فکر وکړو چې مهاجرین ورسره مخ کیږي. د ارقامو له مخې په نړیواله کچه د مهاجرینو شمېر له 100 میلیونه څخه اوښتی دی. د دې مطلب دا دی چې د نړۍ دغه ستره برخه نفوس له خپلو وطنونو څخه ورک او د ژوند له اسانتیاوو څخه محروم دي. د نړیوال مهاجرت لاملونه ډیر دي. ځینې خلک د بېوزلۍ، ځینې د اقلیمي بدلون د تاثیراتو، ځینې د ژوند له اساسي حقوقو څخه د محرومیت او ځینې د تپل سوو ظالمانه جګړو له امله کډوالۍ ته اړ دي. همدا اوس د اسرائیلو د وحشي صفت بمبارونو او د ژوند له بنسټیزو اړتیاوو څخه د محرومولو له امله د غزې له نیمایي زیات وګړي مهاجر سوي دي چې ساړه ژمی او بارانونه یې ستونزې یو په دوه کړي دي. کله یوه لوري په نړیواله کچه د مهاجرت لاملونه ډېر سوي دي، له بل لوري د مهاجرینو اساسي حقوق او د هغوی په اړه نړیوال قوانین او بشري اصول تر پښو لاندې کیږي. ښه بیلګه یې د ګاونډیانو له لوري زموږ د افغانانو وروڼو په حق کې د هغوی پر اسلامیت، انصاف، ګاونډیتوب او بشریت نه ولاړه پرېکړه ده. د افغانانو په حق کې د دې جبهه تر شا چې کوم اهدافو مرتکبین یې په ترلاسه کولو کې ناکام شول او د افغانستان اسلامي امارت د الله تعالی جل جلاله په فضل وتوانید چې خپلې خاورې ته د خپلو وروڼو راتګ په ښه او منظمه توګه مدیریت کړي او په ورین تندي هغوی ته د ښه راغلاست ویلو ترڅنګ د ژوند ضروري اسانتیاوې ورته برابرې کړي. موږ له هغو ټولو افغانانو او سوداګرو وروڼو څخه مننه کوو چې د دې بحران په مدیریت کولو کې د اسلامي امارت ترڅنګ ودرېدل او د خپل توان مطابق له راتلونکو کډوالو څخه خپل هیڅ ډول همکاري ونه سپمول او لا هم هیله ترې کوو چې همکاري او لاسنیونو ته دوام ورکړي او پر خصوصي سکتور غږ کوم چې راغلو مهاجرینو وروڼو ته د کار د زمینې په برابرولو کې همکاري وکړي. همداراز د مهاجرینو له نړیوال سازمان او هغو مؤسساتو څخه هم مننه کوو چې په دې سخت وخت کې یې له افغانانو څخه خپله مرسته ونه درېغول. د نړۍ په هره برخه کې خپلو مهاجرینو وروڼو ته وایو چې هیواد ته مو له امنیت،
او د ژوند له ښکلا څخه برخمن شوی دی خپل کورو ته راستانه شي. سترګې په بڼو نه درنیږي. اسلامي امارت ستاسې هر ډول خدمت د ځان مسؤلیت ګڼي. د بشریت په حق کې د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې پر دومخي چلند تعصب کوم چې د افغان کډوالو او په غزه کې له 18,000 د زیاتو بېګناه وګړو ښځو او ماشومانو د قتل عام په اړه پر یو نمایشي غونډه بسنه کوي او پر اسلامي امارت بیا د ښځو د هغو حقوقو له امله بندیزونه او فشارونه واردوي چې د بل هر وخت په نسبت په هیواد کې تأمین دي. د هغه څه سترګې پټې کړي دي چې کوم بشریت جدیت باید و دغه عواملو ته ولري چې داسې ورځ نشته چې په سلګونو انسانان دې تر خاورو نه لاندې کېږي، ماشومان، زنانه دا دې وژل کېږي نه، او دی ځان د بشر د حقوقو مدافع مسؤل بولي. افسوس. په پای کې پر نړیوالې ټولنې او هیوادونو غږ کوم چې د کډوالو حقوق وپېژني، هغو ته درناوی وکړي او په تضمینولو کې خپل بشري مسؤلیت ادا کړي. همداراز دې په غزه کې د نامشروع جګړې او ړندې بمباریو او د بېګناه وګړو د بېکوره کېدلو د هغه د بحران مخه ډب کړي چې د سبا مدیریت یې د نن تر مخنیوي ستونزمن دی. ستاسو د توجه نه یو جهان مننه. واخر دعوانا ان الحمد لله.